قدرمندو کتونکو راغلی یم پښتو اکیډمۍ ته او په پښتو اکیډمۍ کې شیرزمان سیماب صاحب سره مرکه ده. نو تاسو دا مرکه مکمل وګورئ ځکه چې په دې کې د نوو شاعرانو دپاره کم پیغام دی هغه به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. ډېر ګټورې خبرې دي. چېرته هم به ځئ موږ سره اوسئ. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. پښتو اکیډمۍ ته راغلی یم جي او په پښتو اکیډمۍ کې شیرزمان صاحب سره ناست یم. هغوی نه اول خو ورته د پښتونخوا په ستورو کې هرکلی یم. سرجي السلام علیکم. ستړي مه شئ. ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله شئ. سرجي دا راته ووایي چې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. زما تعلق د پښتونخوا د ډېرې مشهورې سیمې ملکنډ سره دی. جی جی. او ملکنډ زمونږ علاقه ده او په هغې کې تاڼه کلی زمونږ کلی دی. د هغې سره زما تعلق دی. د هغه ځای یم. صحیح. سرجي دلته په پښتو اکیډمۍ کې تاسو په کومه څوکۍ باندې؟ پښتو اکیډمۍ کې زه په دې وخت کې د اسسټنټ پروفیسر په حیث باندې خپل کار کوم. صحیح. او سرجي بل تپوس مې درنه دا دی چې تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه لیکلي؟ تر دې وخته پورې زما 14 کتابونه چاپ دي. صحیح صحیح. په هغې کې د شاعرۍ کتابونه هم دي، د ریسرچ کتابونه هم دي او د نثر کتابونه هم دي، د تخلیقي نثر، رپورتاج او افسانې وغیره داسې دي. صحیح. سرجي زه وایم چې نن تاسو موږ ته د شاعرۍ حوالې سره خبره وکړئ چې یاره پښتو ادب کې شاعري څومره اهمیت لري. شاعري خو په پښتو ادب کې څه چې په عالمي ادب کې یا چې موږ وایو په نړیوال ادب کې یو اهمیت لري او په دې وجه باندې اهمیت لري چې په شاعرۍ کې انسانان د خپلو جذباتو اظهار کوي. صحیح. حالانکه چې شاعران د معاشرې مخصوص خلک دي خو دغه اظهار د معاشرې د ټولو وګړو دپاره وي. لکه مثال په طور باندې که موږ یوه ټپه راوالو نو چا به ویلي په کومه زمانه به یې ویلي خو نن هم هغه چې څوک لولي نو د هغه د احساساتو اظهار پکې کیږي. د هغه د سکون دپاره یا د هغه د حس دپاره هغه ته چې دی نو هغه یو موقع ورکوي. نو شاعري چې دی دغسې اهمیت لري. دې نه علاوه شعر چې دی دا د معاشرې په جوړښت کې د معاشرې په ارتقایي سفر کې هم خپل یو کردار لري. د شعر په ذریعه باندې څنګه چې هغه فلسفي وویل کنه چې افلاطون خدا وی چې زما ریاست کې چې د ټول خلک به یې شاعر به ګلونه ورته واچوي دی به ته وباسئ. خو د هغه چې شاګرد کم و ارسطو هغه بیا ووی چې تاریخ موږ ته صرف دا ښیي چې څه شوي دي خو شعر موږ ته دا ښیي چې څه به کیږي. نو مطلب دا دی چې شاعر یا شعر دا موږ ته د خپل مستقبل لارې هم ښیي. نو په دې وجه باندې دا ډېر اهم دی. او بل دا چې په شعر کې افاقیت وي هغه د یو زمانې پورې نه وي. لکه د نن نه په سوونو کاله مخکې رحمان بابا شعر ویلی دی خو د نن دپاره هم دی. یا خوشحال بابا ویلی دی او دغسې که د انګریزي لټریچر یا د نور فارسي اردو چې ډېره زمانه وړاندې هم چا ویلي وي. د غالب شاعري نن خلک ګوري، د امیر خسرو شاعري ګوري، د فارسي کې چې دی د رومي شاعري، د جامی شاعري، د فردوسي شاعري هغه نن هم د کار ده او خلک ته استفاده کوي او خلک ته د ژوند رڼاګانې اخلي. نو په دې وجه شاعري ډېره اهم ده. صحیح. سرجي تاسو وویل چې ما 14 کتابونه لیکلي دي. د شاعرۍ چې کوم کتابونه دي د هغې کې کوم یو کتاب ستاسو خپل ډېر زیات خوښ دی؟ زما وړومبنی کتاب چې کله چاپ شوی د دار په سر د نن 11-12 کاله مخکې چاپ شوی نو هغه زما په دې ډېر زیات خوښ و چې هغه زما وړومبنی کتاب و او په هغې کې چې ما د هغه وخت پورې څومره شاعري کړو نو زما هغه انتخاب شاعري وه. بیا په دغه وخت کې ما امفل تقریبا کمپلیټ کړی و نو د ریسرچ میدان ته راغلی وم و د دغې نه وروستو بیا امفل چې کمپلیټ کېدو په دغه ټایم کې بیا ما پی ایچ ډي کې هم ایډمیشن چې دی نو وشو. نو بیا لږ د ریسرچ د میدان کې داسې شي چې دا شاعري او دا تخیلاتي څیزونه لږ د بنده نه پاتې کېږي یا هغه امره زیات ټایم ورته نشي ورکولی. تخلیقي کار
لږ کمیږي. نو ما خو بیا هم د هغې نه پس هم شاعري کړې ده، چاپ شوي هم د آزاد نظمونه هم چاپ شوي دي، پابند نظمونه هم چاپ شوي دي، نور هم داسې ډېره شاعري چاپ شوې ده، افسانې هم چاپ شوي دي. خو هغه کتاب زما شاید په دې ډېر خوښي چې زما بالکل د هغه د ځوانۍ هغه چې د زلمیتوب کوم احساسات دي هغه پکې ما ویلي دي. هغه چې اوس هم ګورم نو شاید چې هغه خبرې راته رامخته کېږي. ځوان اوس هم یم، زه نه بوډا کېږم. ښه سرجي، تر اوسه پورې به تاسو څومره ایوارډونه اخیستي؟ تر اوسه پورې شپېته یا څه د پاسه ایوارډونه ماته میلاو شوي دي. ښه، د ټول نه غټ اعزازي ایوارډ پکې کوم یو؟ نو داسې خو زه دا نشم کولی ځکه چې ماته ایوارډونه راکړی شوي دي. صحیح. د اجمل صاحب په نوم ماته ایوارډ راکړی شوی دی، یا د مخفي صاحب په نوم ماته ایوارډ راکړی شوی، یا د ادارو د طرفونو نه راته راکړی شوي دي. دا ټول زما دپاره قابل احترام دي چې زه یې نازولی یم یا زما اعتراف یې کړی دی. نو زه په دې ټولو خوشحاله یم، د دې ټولو شکرګزار یم چې ماته ایوارډونه راکړي دي. نو زما دپاره ټول یو شان دي. صحیح. سرجي، داسې خو کېدی نه شي چې مونږ تاسو له راغلي یو، تاسو مونږ له وخت راکړو، مونږ تاسو نه شعر یا غزل ونرو، داسې خو کېدی نه شي. زمونږ کتونکي بس تاسو غزل ته بالکل غوږونه به یې ورته نیولي وي. نو زه یم که یو ښکلې غزل هم ورته ډالۍ کړو نو ډېر زیات خوند به وکړي. دا وخت دا غزل ستاسو د چینل د پښتونخوا ستوري د ټولو کتونکو دپاره ډالۍ. مننه. د سیند غاړه ماښامې او شرابونه، د سیند غاړه ماښامې او شرابونه، دی یوازې لیونې او شرابونه. ډېر ښه دی. د سیند غاړه ماښامې او شرابونه، دی یوازې لیونې او شرابونه، یو د چا د یاد رڼه رڼه رڼا ده، یو د چا د یاد رڼه رڼه رڼا ده، غیر چاپیره ترږمې او شرابونه. یو د چا د یاد رڼه رڼه رڼا ده، غیر چاپیره ترږمې او ماښامونه، او د وایس سره یې نه رسوم سر ته، د وایس سره یې نه رسوم سر ته، اوس موسم دی پسرلی او شرابونه. د وایس سره یې نه رسوم سر ته، اوس موسم دی پسرلی او شرابونه، او دا د چا د انتظار د برکته، دا د چا د انتظار د برکته، داسې زیړ مازیګرۍ او شرابونه. دا د چا د انتظار د برکته، داسې زیړ مازیګرۍ او شرابونه، موده وشوه خو د زړه مې وتې نه دي، موده وشوه خو د زړه مې وتې نه دي، په دې ښار کې یو سړی او شرابونه. موده وشوه خو د زړه مې وتې نه دي، په دې ښار کې یو سړی او شرابونه، او چا سیما به په محفل کې یادولې، چا سیما به په محفل کې یادولې، چا سیما به وې فلانې او شرابونه. چا سیما به په محفل کې یادولې، چا سیما به وې فلانې او شرابونه. ډېره مننه. ډېره ښه دی سرجي. سرجي، په اخر کې چې کوم ملګري شاعري کول غواړي یا شاعري کوي لګیا دي، خو هغوی وایي چې په شاعرۍ کې نوره پختګي راشي، هغوی دپاره څه کول پکار دی هغوی له؟ د شعر دپاره خو وړاندنۍ خبره دا وي چې موږ چې کله په لټریچر کې خبره کوو نو وایو چې دا شعر وړاندې راځي د نثر په نسبت باندې، په دې چې دا شعر د وجداني کیفیتونه یا الهامي کیفیتونه وي او د ده نه تخلیق کیږي. د نثر دپاره مطالعه پکار ده، خو کله چې د دغه مرحلو نه شاعر راتېرېږي نو بیا ورته ورسره د مطالعې او د مشاهدې ضرورت پیښیږي چې د ده مطالعه هم وسیع شي او د ده مشاهده هم، نو د ده په شعر کې پختګي راشي، د ده شعر کې چې دی نو خوند پیدا شي، علمیت پکې راشي، پوهه پکې راشي، او دغه شعر بیا چې دی نو د ولس د معاشرې د زړونو آواز شي. نو د نوي شاعرانو دپاره پکار ده چې مطالعه او مشاهده چې دی نو پکار راولي. بله زه ستاسو د چینل د پښتونخوا ستورو په ذریعه دا یو خبره کوم چې زموږ د نوي کل شاعران په یو هوا کې چې دی نو راګیر کړی شوي دي یا په یو هغه کې
چې د سوشل میډیا په ذریعه خپل شهرت غواړي صحیح نو دغه شهرت چې دی نو وقتي طور خو خلک ښکاره کي خو د دوی نه مطالعه پاتې شي د دوی نه لوسته پاتې شي پکار دی چې یو سړی کتاب چاپ کوي شعر ویل غواړي چې زما نوم دې پیدا شي نو چې خامخا د خپلې ژبې کلاسیک شاعران یا د جدید دور هغه نماینده شاعران دا سټډي کړي چې دی په دې پوه شي چې زما د ادب موجوده تقاضې یا موږ چې ورته عصري تقاضې وایو دا څه دي زما نه ادب څه تقاضا کوي نو پکار ده چې د نوي کل شاعران لیکوال دې طرف ته توجه وکړي ډېره زیاته مهرباني سره مننه جي قدرمندو کتونکو د شیرزمان سیماب صاحب ډېره زیاته مننه کوم د پښتونخوا ستورو کې موږ له ټایم راکړو سرجي یو وارې بیا ستاسو یو جهان مننه چې تاسو ډېره مننه خوشحاله شئ ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه ډېرې زیاتې مهرباني قدرمندو کتونکو پښتونخوا ستوري همیشه ستاسو دپاره دغسې ستوري راغواړي چې د خپل قوم دپاره ضرور څه کوي د خپلې ژبې دپاره ضرور څه کوي چې هر چېرته اوسي الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسي تل الله په امان